سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه د 1404 هجري لمریز کال د کپ 20 او د 2016 زیږدیز کال د مارچ 14 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې په چمپیون ټرافي کې د ابراهیم ځدراڼ هغه ښکلي او تاریخي توپوهنه یا بیټینګ د تیر کال غوره توپوهنه بلل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ توپوهونکي ابراهیم ځدراڼ په زړه پورې لوبه ترسره کړه او له 140 توپونو څخه یې 178 منډې جوړې کړې. د هغه د دې پیاوړې لوبې په مټ افغان لوبډلې وکولی شول چې د انګلند لوبډلې پر وړاندې خپله دوهمه پرلهپسې بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د هیواد د بوزکشۍ ملي لوبډله د بوزکشۍ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دغه سیالۍ له 9 کلونو وقفې وروسته یو ځل بیا د روان میلادي کال د مارچ له 15 تر 21 نیټې پورې د قزاقستان د ترکستان ښار په کوربتوب د 9 هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. په دغو مهمو نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د چین، قزاقستان، هنګري، مغولستان، ازبکستان، روسیې، تاجکستان او ترکیې هیوادونه هم ګډون ولري او د دغو هیوادونو ورزشکاران به د غوره مقامونو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. د نړیوال سپورت له ډګره د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د فوټبال د نړیوال فدراسیون څخه غوښتي چې د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په ترسره کولو کې امنیت او د بشري حقوقو درناوي په برخه کې خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي. د نړیوال سپورت له ډګره وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د ایران د فوټبال ملي لوبډله کولی شي چې د 2016 فیفا نړیوال کپ کې ګډون وکړي، خو د هغه په باور په داسې شرایطو کې د دې لوبډلې حضور د لوبغاړو د امنیت او ژوند لپاره مناسب نه دی. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.